د سوات واقعې په باره کې نوي معلومات لرل چې څومره زما دا ویډیو ګورئ کسان دا ضرور شیر کړئ او د دې مدرسې په باره کې د انویسټیګیشن وشي چې قاریان د خپلې شاګردانو سره اختیار داسې کارونه کوي که نه دې په باره کې ضرور انویسټیګیشن وشي. یار دی بل ماشوم دی که نه هغه چې دی نو سزاګانې بیان کړي چې موږ له به دا قسمه سزاګانې راکولې د دې یوه میاشت شو ده که نه او دې په یوه میاشت کې څه ولیدل ښه دې دا خبرې ته زه بیانوم. ملګرو دا هلک وایي که نه چې زما یوه میاشت وشوله نه ما موټر سایکل دلی دی نه ما ګاډی لیدلی دی نه ما شین بوټی لیدلی دی او بیا دا خبرې وکړلې که نه و چې قاریان به لګېدلو او په سیم چې دی نو دا به په لیټر باندې ګرماوه بیا به په وړو پسې نیوه ښه وړو له بیا قسمه قسم سزاګانې ورکولې او دا واړه چې دی دا به دیوالونو ته راخلاصولو دوی به زنګونان خوږ شول او دوی به ډېر زیات وهلو او بیا پسې دا خبره هم کړې ده که نه چې دوی په خطرناک ځایونو پسې چې دی نو مرچکي بیا پسې نیول ښه مرچکي بیا پسې نیول او دا کم کس چې وفات شوی دی شهید شوی دی که نه وایي دې لږ چې کله د دنیا نه لاړو وایي د هغه نه پس چې دا قاریان ولګېد او بیا چې دی نو دغې له لتې ورکولې ډېر د افسوس مقام دی که نه چې یو هلک شهید شي نو دوی وله بیا هم لتې ورکولې بیا هم هغه واهه ډېر د افسوس مقام دی ملګرو. دې مدرسې په باره کې د انویسټیګیشن وشي چې رښتیا د طالب علمانو سره داسې کارونه کېږي رښتیا د خلک چې دی نو خپل ماشومانان چې دی نو مدرسې ته لېږي او د هغو سره قسمه قسم سزاګانې ورکړلی کېږي دا ولې دومره زیاتی کېږي علم چې دی نو دا په زور باندې نه زده کېږي دا چې دی نو ته په طریقه باندې زده کوې چې ته دومره غټ استاد شوی ته باوجود چې دی نو داسې کچه خویونه کوې که نه نو بل چا نه څه ګیله وکړو چې قاریان داسې کارونه کوي. زه چې دی نو د مدرسو بدنامي نه کوم ګوره چې زما څومره ویډیو ګورئ که نه زه دا طالب علمان چې دي نو دوی دا خبرې واورم نو زه ستاسو سره ځکه شریک کوم که نه زه وایم چې په کاره چې نور طالب علمانو سره داسې ونه شي د دغې مدرسې په باره کې د انویسټیګیشن وشي چې په دې مدرسه کې رښتیا د دې وړو سره دومره ظلم کېږي رښتیا دومره زیاتی کېږي په کاره چې دې معلومات وکړلی شي او بل دا چې د قاریانو ته سزا ضرور میلاو کړلی شي ځکه چې قاریان ولې د یو سټوډنټ سره د یو طالب علم سره ولې داسې قصه کوي یار ډېر د افسوس مقام دی یار چې اوس بیا داسې خبرې مې واورېدې که نه زه ډېر په ژړا باندې مجبور کړم چې په سوات کې په دغه مدرسه کې یو هلک هم شهید شوی دی او قسمه قسم خبرې پکې نورې هم راووتلې ښه د خپل شاګرد د یوه میاشته پکې شو ده چې ما نه شین بوټی لیدلی دی نه ما موټر سایکل لیدلی دی او موږ له بیا قسمه قسم سزاګانې راکولې په لیټر باندې به سیم چې دی نو ګرماوه او زموږ په خپو پسې به نیوه زموږ په وجود پسې به نیوه په خطرناک ځایونو پسې به زمونږ مرچکې نیول یا ډېر زیات خفه کړم زه د قاریانو خلاف نه یم زه د قاریانو سره ډېره زیاته مینه محبت کوم خو پکار چې دې مدرسې په باره کې د انویسټیګیشن وشي چې آیا رښتیا د سټوډنټانو سره داسې کېږي آیا دا په دې قاریانو باندې الزام لګوي په خپلو استادانو باندې الزام لګوي چې دا مخې ته راشي که نه ځکه چې په سوشل میډیا خو دا خبره وایرل ده که نه خو اصل حقیقت چې دی نو دا مخې ته راوړل پکار دی د دې مدرسې په باره کې انویسټیګیشن پکار دی د قاریانو نه صحیح تپوس کول دي چې آیا تاسو رښتیا داسې کارونه کوئ که نه کوئ هلک یې خو شهید کړی دا خبره خو صفا ده خو بله دا چې د وړو سره چې کم زیاتی کېږي نو دا واړه بیا مدرسې ته نه ځي او خپل مور پلار چې دی نو خپل ماشومانان به مدرسې ته نه لېږي او هغه به وایي چې دا قاریان چې دی نو د دې ماشومانانو سره ظلم کوي یار خلک یې سبق دپاره لېږي خلک یې د ظلم دپاره نه لېږي ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ او دا ویډیو شیر کړئ آیا دې باره کې تاسو څه وایئ چې دا خبره به رښتیا وي که نه